سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. کتونکو تاسو یو طریقه وکتله زه اکثر زینو کې ډیر خلک ګورم چې دوی دغه قومه چې کله ته په رکوع کې وي سبحان ربي العظیم دا درې ځلې مکمل کړ سمع الله لمن حمده نو د قومي دا حالات چې ته مکمل نه غوډرګي چې هر څه برابر شي نو دلته ستا دغه قومه وشو دغه واجب ادا شلو او بیا چې کله جلسې وي مطلب دا چې د دوو سجدو په منځ کې چې کومه جلسه ده سجدې نه راوچت شوې نو ته به چې داسې نه چې تا لاسونه همغه شاندې لګولي دوباره چې ته سجدې ته لاړ شي ته به مکمل راوچت شي تا ته چې کله اطمینان حاصل شي دوباره به سجدې ته درومي نو ډېر خلک داسې دي چې دوی دغه قومه او جلسه نه کوي په صحیح طریقې سره نه ادا کوي او دا یاد ساته چې کله ستانه په منځ کې یو واجب پاتې شي سجده سهو واجب شي سجده سهو دی وکړه دغه منځ مکمل شلو هغه در نه بعد شو دغه منځ نه ده شوی او کچرته تا قصدن عمدن یو واجب په منځ کې نه ادا کوي چې ته پرېږدې نو ستا په سجده سهو سره هم دغه منځ نه صحیح کیږي نو ډېر خلک داسې دي چې هغه د قومي او دغه جلسې قومه مطلب دا چې د رکوع نه اوچتېږي سمع الله لمن حمده په دغه وخت کې دغه ولاړې ته قومه ویلی شي او د دوو سجدو په منځ کې دغه ناستې ته چې دی جلسه ویلی شي د دې به خامخا خیال ساتي ځکه چې دا په منځ کې واجب دي دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.